د یو بادشاه ډیر لوی سلطنت و د هغه اووه لوڼه وې خو زوی یې یو هم نه و هغه چې به کله خوشحاله شو نو خلک به یې راجمع کړل او سوالونه به یې ترې کول چا چې به هغه له د سوال صحیح ځواب ورکړو نو هغه ته به یې د هغه د خوښې انعام ورکاوه یوه ورځ بادشاه ډیر خوشحاله او هغه اووه واړه لوڼه راوغوښتې او ورته یې وویل چې زه به له تاسو یو سوال پوښتم او که صحیح ځواب مو راکړو نو ستاسو د خوښې انعام به درکوم په یوه کتار کې ودرېږئ او یوه راته ووایئ چې تاسو د چا درکړې خورئ او د چا درکړې اغوندئ ځواب کې شپږو لوڼو وویل بابا ستا راکړې خورو او ستا راکړې اغوندو او ستا په وجه زموږ دا شان او شوکت دی بادشاه چې دا واورېدل نو ډیر خوشحال شو او ټولو ته یې د هغوی د خوښې انعامونه ورکړل کله چې یې تر ټولو د کشرې لور واری راغی نو هغې وویل چې د الله راکړې خورم او د الله راکړې اغوندم او دا زما نصیب دی بادشاه د دې په اورېدو ډیر په قهر شو او ویې ویل ای کمبختې تا زما ناشکري وکړه تا ته به د دې سزا ضرور میلاویږي شهزادګۍ وویل بابا څه چې ستا حکم وي بادشاه سپاهیانو ته حکم ورکړو چې دا یوسئ او په ځنګل کې یې پرېږدئ چې زه هم وګورم چې دا له ما پرته څنګه د الله ورکړې خوري او د هغه ورکړې اغوندي د شهزادګۍ نه یې ټول د سونې کالي واخیستل او خالي لاس یې د بادشاه د حکم سره سمه په ځنګل کې یوازې پرېښوده خو د شهزادګۍ په الله یقین او باور ډیر قوي و او ویل یې که زما الله زما په نصیب کې څه لیکلی وي ما ته به خامخا میلاویږي ټولو سپایانو شهزادګۍ په ځنګل کې یوازې پرېښوده او بیرته راغلل شهزادګۍ ځنګل ته وکتل چې څلور اړخونو ته ونې او ونې وې او له غرمې ماښام کېدونکی و چې شهزادګۍ فکر وکړو چې څه لرګي راټول کړي او اور بل کړي بیا به ځنګلي ځناور هم نه راځي او شپه به هم تېره شي شهزادګۍ د لرګو په لټون ووته د هغې نظر په یوه جونګړه پرېوتو له کومې د باندې چې یوه چیلۍ تړلې وه اول خو شهزادګۍ ډیره حیرانه شوه چې په دې ویران ځای کې جونګړه کله چې شهزادګۍ جونګړې ته وردن شوه نو څه ګوري چې یو سپین ږیری بوډا سړی په کټ پروت دی او په ټوخي ټوخي اوبه اوازونه کوي شهزادګۍ یو خوا بل خوا وګوري نو څنګ ته د اوبو یو منګی پروت وي هغه په ګیلاس کې اوبه واچوي او زاړه سړي ته یې ورکړي او د جونګړې صفایي وکړي په دې کې سپین ږیری بوډا د شهزادګۍ نه وپوښتې چې لورې ته څوک یې او په دې دومره لوی ځنګل کې یوازې څه کوې شهزادګۍ خپله قصه ورته وړاندې کوي بوډا ورته وایي چې ته هم په دې جونګړه کې اوسېږه او ورته وایي چې زه په ښار کې کار کوم سهار به ښار ته ځم او د 8 ورځو پس به راځم ته دلته اوسه په جونګړه کې د خوړو څیزونه دي او نږدې د اوبو وله ده ته له دې نه په منګي کې اوبه راډکوه سحر بوډا ښار ته ځي او شهزادګۍ د جونګړې صفایي کوي او د چیلۍ نه شودې لویشي
شهزادګۍ چې سحر د خوبه پاسي نو ګوري چې د شودو لوښی خالي دی او ورسره یو لال پروت دی چې ډیر نایاب او قیمتي ښکاري او ورسره د مار نښې موجودې دي. شهزادګۍ ته په یاد شي چې په وړوکوالي کې اورېدلي وو چې کله نایاب مار ډیر خوشحاله وي نو یو داسې لال د خولې راباسي چې د کوم بیه له هیرو جواهراتو نه هم زیاته وي. شهزادګۍ ډیره حیرانېږي او په زړه کې خیال کوي چې معلومیږي چې مار وږی و ځکه هغه شودې څکلې او د خوشحالۍ نه یې لال پرېښودی دی. هغه لال راواخلي او له ځان سره یې کېږدي. په دویمه شپه بیا شهزادګۍ شودې ږدي او سحر ګوري چې هغه رنګه شودې نه وي او یو لال پروت وي. دا رنګه 7 ورځې تیریږي او له شهزادګۍ سره 7 لالونه جمع کېږي او هغه ورځ سپینګیری بوډا هم راځي نو شهزادګۍ هغه ته لال ورښکاره کوي او ټوله کیسه ورته بیانوي. هغه سپینګیري بوډا ته 3 لالونه ورکوي او وایي چې لاړ شه او په بازار کې دا خرڅ کړه او بیرته په راتلو ځان سره د محل جوړولو مزدوران راوله. باقي 4 لالونو نه شهزادګۍ امیل جوړوي او غاړه کې اچوي او په یو څو میاشتو کې په ځنګل کې یو عالیشان محل جوړیږي په کوم کې چې سپینګیری بوډا او شهزادګۍ اوسیږي. دا ډیر ښایسته محل وي. په دې کې د دنیا هر قسمه نعمتونه او سهولتونه موجود وي. شهزادګۍ په ځنګل کې د لرګو یو کارخانه لګوي چېرته چې غریبانان کار کوي او خپله روزي ګټي. په کتو کې ځنګل نه ښار جوړیږي او تر لرې لرې دا خبره خورېږي چې شهزادګۍ ډیره رحمدله ده. داسې دا خبره تر بادشاه راسي او د بادشاه په زړه کې خواهش پیدا کېږي چې وګوري چې د کوم ملک شهزادګۍ ده چې دومره صفتونه یې کېږي. بادشاه د سپایانو په ذریعه پیغام ورلیږي نو شهزادګۍ ورته وایي چې بادشاه سلامت په یوه شرط له موږ سره میلاویدی شي که هغه ټولې 7 لوڼه له ځان سره راولي. سپایان بادشاه ته دا پیغام ورکوي. یوه ورځ بادشاه له خپلو لوڼو سره د شهزادګۍ محل ته ځي. شهزادګۍ ورسره میلاویږي. په مخ یې نقاب خور کړی وي. شهزادګۍ د هغوی دپاره 4 قسمه خوراک تیار کړی وي او هر قسمه خوراک سره یې هغه رنګه جامې او کالي اغوستي وي. د محل ښایست او د شهزادګۍ شان او شوکت بادشاه او د هغه لوڼه ډیر حیرانوي. په آخر کې بادشاه شهزادګۍ ته وایي چې ته زما د لور په ځای او ما هم ستا په وینا خپلې ټولې لوڼه راوستې دي نو بیا له موږ نه ولې پرده کوې؟ د ډیرو خبرو نه پس شهزادګۍ وایي صحیح ده زه تیارېږم او راځم. شهزادګانې خپلو کې وایي چې دومره خو تیاره ده دومره د لوړې بیې کالي اغوستې دي نوره به څومره تیارېږي. په دې کې ګوري چې د لرې نه څوک په ساده جامو کې را روان دي. په فکر کولو سره بادشاه ته په یاد راځي چې دا خو تر اوسه ژوندی ده. ما خو فکر کولو چې تر اوسه به ځنګلي ځناورو خوړلی وي او ما د دې د حال اخیستو دپاره خپل سپایان لیږلي وو نو هغوی ما ته ویلي وو چې په ځنګل کې د شهزادګۍ نوم او نشان نه و. نو دا څنګه ممکنه ده؟ بادشاه خوشحالیږي او ورته وایي چې شهزادګۍ ته ووایه زه تا له شهزادګۍ ازادوم. که شهزادګۍ ستا په بدله کې زما بادشاهي هم وغواړي نو زه یې ورکولو ته تیار یم. په دې اورېدو سره شهزادګۍ وایي چې نه بابا زه هم هغه شهزادګۍ یم. ما ویل چې زه د الله راکړي خورم او د هغه راکړي اغوندم بس هغه الله زه د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسولم. نن زه تا نه هم زیاته امیره یم. بیا شهزادګۍ ټوله کیسه کوي چې دا دې مقام ته څنګه ورسېده.
او د غاړې امیل ورښکاره کوي کوم کې چې اوس هم څلور لالونه موجود وي. په دې خبره اورېدو نورې ټولې شهزادګیانې زړه کې خیال کوي چې کاش که موږ هم دا ویلي وای چې موږ د الله راکړي خورو او د الله راکړي اغوندو. دوستانو، موږ ته تل په الله تعالی یقین او بروسه کول پکار دی. څوک چې خپل عاشقان کله هم تنها نه پرېږدي، د هغه هر وخت شکر ادا کول پکار دی. مننه.